ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عبدالله کوو. عبدالله د خپلو نومان وزیرانو نوملړ ولسمشر غني ته سپارلی. په دغه نوملړ کې د نومان وزیرانو په توګه قومي توازن په پام کې نه دی نیول شوی. په نومان وزیرانو کې 7 تاجک، 3 هزارګان، 3 ازبک او 1 پښتون معرفي شوی. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ پیښه کې د افغانانو د جسدونو پیژندلو په موخه یو پلاوی د پیښې ځای ته لیږلی. ترکي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد له لارې اروپا ته د تلونکو کډوالو کښتۍ چې ویل کېږي افغانان هم پکې وو د یاد هېواد په اوبو کې له 80 تنه سپرلۍ سره ډوبه شوې. تر اوسه د مړي شوو 80 کسانو له ډلې د 14 هغو جسدونه موندل شوي، خو په اوبو کې د ډیر وخت پاتې کېدو له امله د پیژندو وړ نه دي. ولسمشر غني کاپیسا ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې په دري او پښتو ژبو هیڅ دروغ نشي ویلی او ژمنه کوي چې هېواد ته به ملي سوله راولي. غني ویلي داسې سوله نه غواړي چې د بربادۍ لامل کیږي، بلکې پر داسې سوله کار کوي چې د افغانستان د ښېرازۍ سبب شي. هغه ټینګار کړی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا د افغانستان الوتکې کباړ او پر ګاونډیانو وپلوري. میدان د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د شیخ آباد په سیمه کې د بازار په امنیتي پوسته موټر بم برید شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی خو مالي زیانونه لري. داود سلطان زوی د کابل ښاروال داود سلطان زوی وایي کابل کې له زورواکو سره د مبارزې توان نه لرم ځکه هغوی وسلې لري او په زور لوړې او ناقانونه ودانۍ جوړې کړې. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي پاکستان فکر کوي دی خو دوی د ډاډه اوسي چې له موږ ځواکمن نه دی ځکه کله چې زموږ کام و د دوی نوم هم شتون نه درلود. رابعه ستانکزی د لوګر ولایت د والي د مرستیالې په توګه وټاکل شوه او وروستی خبر دا دی چې راپورونه وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو پر سر رامنځته شوې ستونزه حل شوې. ویل کېږي چې طالبان به د زندانیانو یو نوی لیست افغان حکومت ته سپاري او له مخې به په پخواني لیست کې د راغلو 592 بندیانو پر ځای په همدې شمېر نور کسان په ګوته کېږي او د افغان حکومت له زندان به خوشي کېږي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.